سلامونه ملګرو. قدرمنو 2 ورځې مخکې پاکستان کې یوم دفاع سلیبریټ شوې ده او پرون ورځ یوم فضاییه وه. نو دا یوم دفاع یوم فضاییه د دې شاته حقیقت څه دی؟ د 1945 دغه جګړه چې دا ناروغي کې حمله چا کړې وه او موږ ته چې مطالعه پاکستان کې تر اوسه پورې څه ویلي دي چې چا لکه څنګه هندوستان په 4 سپتمبر باندې په پاکستان باندې حمله کړې وه او بیا د جنگ نتیجه څنګه راوخته. په دې ویډیو کې په دې جګړه باندې او دې سره د پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې کومې نورې درې جګړې شوي دي نو په هغې باندې هم بحث کوو چې کومه یو جګړه کې حمله چا کړې ده او بیا د هرې یوې جګړې نتیجه څنګه راوتې ده. نو قدرمنو د ټولو لومړۍ جګړه خو موږ تاسو ته پته ده چې دا د کشمیر جګړه وه او کشمیر مسله چې کله د هندوستان او د پاکستان د دواړو ملکونو تقسیم وشو د کشمیر پکې په منځ کې پاتې شو. دغه وخت کې د 3 جون منصوبه چې کومه وه نو په هغې کې انګریز هر یو شاهي ریاست ته دا اختیار ورکړی و چې هغوی که هندوستان او پاکستان کې یو جاین کوي نو هم ټیک ده او که آزاد پاتې کېږي نو هم ټیک ده. نو په دې وجه باندې د کشمیر چې کوم هغه ټایم راجا او بادشاه او هری سینګ هغه فیصله وکړه چې زه به آزاد پاتې کېږم کشمیر به آزاد پاتې کېږي. خو څه وخت پس چې کوم دی نو په کشمیر کې چې مسلمانان وکړم نه هغوی د دغې فیصلې خلاف بغاوت وکړو او هغوی غوښتل چې موږ پاکستان سره یو ځای شو. نو د راجا د فوج او د کشمیري مسلمانانو چې کوم باغیانو د هغې منځ کې جګړه جوړه شوه. د دغې کشمیري مسلمانانو د مدد لپاره د پاکستان نه پښتانه او څو پنجابیانو مو په ډېر تعداد کې هلته کې لړل د راجا خلاف یې ټوپک راواغست. راجا خلاف یې ټوپک راواغست نو اوس دې په راجا ته خو مسله ډېره شوه ځکه چې دلته خو د مجاهدین ډېر شو. نو په دې وجه باندې ده بیا هندوستان ته د مدد درخواست وکړو. هندوستان کنډیشنل مدد باندې راضي شو چې موږ به تا سره مدد وکړو خو د هغې نه مخکې به ته د کشمیر هندوستان سره الحاق کې. نو راجا مجبور و د الحاق په کاغذاتو باندې دستخط وکړو او کشمیر بیکیم د انټیګرل پارټ اف انډیا. نو د دې مطابق بیا کشمیر د هندوستان حصه شوه. نو بس بیا د انډین آرمي چې کومه وه او ایرفورس چې کومه وه نو هغوی په کشمیر ایرپورټ چې دی سرینګر ایرپورټ په هغې باندې لینډینګ وکړو او جګړه د دواړو ملکونو په منځ کې جوړه شوه چې کله بیا د پاکستان فوج هم هلته لاړو. نو دغه جګړه چې ده دا یو کال نه سیوا وخت شوې وه ځکه چې دا د اکتوبر 1940 نه یعنې د ازادۍ نه لکه 2 میاشتې پس شروع شوې وه او چې کوم جنګبندي وه نو جنګبندي بیا په جنوري 1949 یا 1951 کې شوې وه. نو دا د یو کال نه سیوا چې کومه جګړه جاري وه نو د دې ریزلټ سره اوس دواړه ملکونه د جګړې د ګټې دعوه کوي. هندوستان په دې وجه باندې دعوه کوي هغوی وایي موږ خو د پاکستان نه زیاته حصه قبضه کړې ده. پاکستان په دې وجه باندې د ګټې دعوه کوي چې پاکستان وایي چې دا موږ کوم حصه قبضه کړې ده دا خو موږ د انډیا د لاسو نه اخیستې ده ځکه چې کله راجا هغوی سره د اکسیشن یعنې د الحاق په کاغذاتو باندې دستخط وکړو نو بیا خو کشمیر چې کوم دی نو د هغوی لاسو ته لاړ. اوس که موږ جګړه نه کوله نو بیا خو ټول کشمیر هغوی ته پاتې کېدو. په دې جګړه کې که د دواړو طرفونو موږ د مرګونو شمېره پیش کړو نو هغه داسې ده چې د پاکستان تقریبا 6,000 کسان په دې کې مړه شوي وو. نو دې کې فوجیان وو او دا کار چې کوم پښتانه او مجاهدین تللي وو نو هغوی پکې وو. بل طرف ته د هندوستان د طرف نه 1100 د هغوی فوجیان او ورسره تقریبا 2000 پورې چې د راجا کوم فوج وو نو د هغې نه مړه شوي وو. نو دا 3 زره جوړېږي. نو مطلب دا دی چې د پاکستان اموات چې کوم کیجوالټیز چې وو نو هغه د هندوستان نه یو په 2 باندې سیوه وو. خو دا په دې وجه باندې ومو چې د پاکستان د طرف نه کوم مجاهدینو جګړه کوله نو هغه خو ټرینډ وو که نه پېښور او تربیت یافته پوځیان نه وو. نو په دې وجه باندې خامخا هغوی به ډېر مړېدل. د دواړو ملکونو په منځ کې دویمه جګړه چې دا موږ ته په مطالعه پاکستان کې دا ویلې شوي دي چې دا 4 سپتمبر 1945 نه شروع شوه کله چې هندوستان د شپې په تیاره کې بغیر د سیلانه په لاهور باندې حمله وکړه. نو یو طرف ته به موږ ته دا او بل طرف ته به موږ ته دا هم ویل چې د پاکستان د 1901 نه علاوه چې کومې 3 جګړې شوي دي نو دا په کشمیر باندې شوي دي. نو زه چې کله ماشوم وم نو زه په دې باندې به حیران وم چې پته نشته چې دا دوی وایي چې دا جګړه چې د 1965 دا ده نو دا په کشمیر شوې ده او بل طرف ته وایي چې په لاهور باندې حمله کړې وه نو چې جګړه په لاهور کې پنجاب کې جګړه وشوه نو دا په کشمیر باندې څنګه ده. خو چې کله وروسته بیا موږ کتابونه وکتل او بیا د نېټ په ذریعه باندې سرچ وکړو نو بیا راته پته ولګېده چې دا جګړه خو په اصل کې د 4 سپتمبر 1945 نه ده شروع شوې. دا جګړه خو په اصل کې د هندوستان د حملې نه نه شروع شوې بلکې جګړه خو د دې نه یو میاشت مخکې د اګست په 9 هفته کې د پاکستان د حملې نه شروع شوې وه چې کله د پاکستان فوج په کشمیر باندې حمله وکړه د انډیا په کشمیر باندې او دغې کوډ نیم ورکړی و اپریشن جبرالټر. د اپریشن جبرالټر دپاره چې د پاکستان فوج کومه منصوبه بندي کړې وه نو هغه دا وه چې د پاکستان فوج او سره د مجاهدینو به په کشمیر باندې حمله کوي. نو کشمیر کې چې تر کومې پورې هم تللی شي او څومره علاقه قبضه کولی شي دا به قبضه کړي. نو که دې سره موږ پوره د کشمیر قبضه نه کوو نو دا کشمیر ایشو چې کوم ده دا به یو ځل بیا راژوندی شي او دا به انټرنیشنلایز شي
نو انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ده نه په هغوی باندې به پریشر راشي او هغوی به د کشمیر د مسلې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو چې کومه منصوبه بندي د پاکستان د فوج وانه هغه خو هغه شان نه شو، بلکې چې کله د هندوستان فوج ته دا پته ولګېده چې په کشمیر کې پاکستان سره اوس مقابله ګرانه ده، نو هغوی په لاهور باندې حمله وکړه. اوس جګړه صرف هغه جنګبندي لاین چې کوم په کشمیر کې د هغې نه آر پار نه وه، بلکې اوس جګړه پوره پرمننټ انټرنیشنل بارډر ته خورا شوه او دا غټه جګړه شپږم سپتمبر نه پس 14 ورځې وشوه. په دې ټوله جګړه کې د هندوستان چې کوم فوجیان مړه شول د هغوی تعداد 3000 دی او بل طرف ته چې د پاکستان کوم مړه شو نو هغه 3800 دی، یعنې د پاکستان فوجیان ترې زیات مړه شوي وو. د هندوستان چې کوم ټینکونه تباه شو نو هغه د 1.5 سل نه والې تر 200 پورې، او بل خوا د پاکستان ټینکونه تباه شوي چې کومونه هغه 200 نه والې تر 300 پورې وو. نو مطلب دا دی چې ټینکونه هم د پاکستان سیوا تباه شوي وو، خو د ایرفورس جګړه چې کوم وه په هغې کې پاکستان ته اپر هینډ میلاو شو او د پاکستان صرف تر 100 پورې ایرکرافټس تباه شوي وو، او د دې مقابله کې د هندوستان د یو په 4 باندې یو نه والې تر 80 پورې جنگي جهازونه تباه شوي وو. دواړو ملکونو د یو بل علاقه هم قبضه کړې وه، په هغې کې هم هندوستان ته بریا ترلاسه وه. هندوستان د پاکستان نه د 1800 مربع کیلومتر نه سیوا علاقه قبضه کړې وه، او د دې مقابله کې پاکستان صرف او صرف 1500 مربع کیلومتر علاقه قبضه کړې وه. پاکستان چې کوم علاقه قبضه کړې وه نو د هغې ډېر زیات پارټ چې کوم ډېره لویه حصه په کشمیر کې وه. بل طرف ته هندوستان چې کوم دی هغه په پنجاب او تر سند پورې ځای په ځای باندې علاقې قبضه کړې وې. د جنگ نتیجه سره ووته، نه د جنگ نتیجه چې کله په جنوري 1916 کې په تاشکند کې چې د روس کوم ښار و چې د ازبکستان ښار دی اوس، په هغې کې د روس په سالیسۍ کې د دواړو ملکونو په منځ کې معاهده وشوه چې کومې علاقې دواړو قبضه کړې وې نو هغې یو بل ته واپس ورکړې. په بارډر باندې هېڅ چینج رانغی، ځکه نن دواړه ملکونه د خپلې ویکټري د خپلې فتحې دعوه کوي. درېیمه جګړه د 1901 جګړه وه. د 1901 جګړه خو چې کله په پاکستان کې په 1970 کې جنرال الیکشن وشو او د شیخ مجیب الرحمن پاټای عوامي لیګ زیات سیټونه ترلاسه کړل، خو د پاکستان ملټري اسټابلیشمنټ او ملټري ګورنمنټ چې د جنرال یحیی خان کوم حکومت و هغې دې ته تیار نه چې عوامي لیګ ته اقتدار حواله کړي. مارچ 1901 کې عوامي لیګ په ایست پاکستان کې د حکومت د دغې فیصلې خلاف بغاوت وکړ. د دغې بغاوت د کرشکولو لپاره د پاکستان د هغه وخت فوجي حکومت یو دویمه غټه غلطي وکړه. هغه دویمه غټه غلطي دا وه چې کوم خلکو بغاوت کړی دی او هړتال کوي، مظاهره کوي د ملټري ګورنمنټ خلاف، نو د هغې خلاف د فوجي اپریشن وکړی شي. نو فوجي اپریشن نه و پکار، ځکه چې سیاسي مسله وه، د سیاسي مسلې سیاسي حل راوباسل پکار وو. نو د فوجي اپریشن نتیجه ډېره بده راووته او تر 11 میاشتې پورې یعنې نومبر 1971 پورې حالات دومره خراب شو چې ټوله دنیا چې کوم ده هغې په پاکستان باندې بد رد وبې او انډیا په بار دنیا کې د خپلې میډیا په ذریعه باندې د پاکستان خلاف ښه پوره پروپیګنډه وکړه. او چې کله ورته دا ښکاره شوه چې اوس د انټرنیشنل کمیونټي حمایت او سپورټ موږ سره شته، نو بیا یې په ایست پاکستان باندې حمله وکړه. ویلی شي چې د دسمبر 1901 دغه جګړه صرف او صرف 11 ورځې شوې وه او 11 ورځې پس د پاکستان فوج د سرنډر په کاغذاتو باندې دستخط وکړو او وسلې یې وغورځولې. د پاکستان 93,000 خلک د هندوستان جیل ته لاړل. په دغه 93,000 کې ویلی شي چې 80,000 پورې چې وو دا فوجیان وو، انا نور 14,000 سیویلینز وو. نو په سیویلینز کې یو طرف ته هغه رضاکار وو چې د پاکستان د فوج سپورټ کې د انډیا خلاف جګړه کوله، او یا دغه چې کوم ملټري مین وو نو د دوی کور والا وو. د جګړې نتیجه خو مکمل د هندوستان په حق کې راووته او ایست پاکستان بنګلادیش شو. اوس په دې جګړه کې چې د دواړو ملکونو کوم تاوانونه شوي نو په هغې کې د هندوستان چې کوم فوجیان مړه شوي وو نو هغه تر 4,000 پورې یادېږي، او د دې مقابله کې د پاکستان تر 9,000 پورې فوجیان مړه شوي وو. د انډیا 80 ټینکه تباه شوي وو او د پاکستان 200. د انډیا 45 جهازونه تباه شوي وو او د پاکستان 15. یعنې مطلب دا دی چې هغه د 1915 جګړه کې چې د پاکستان ایرفورس او د انډیا په ایرفورس باندې کوم هاوي راغلی نو په دې جګړه کې هغه شان نه وه. څلورمه جګړه د کارګل جګړه وه او د کارګل په جګړه کې هم حمله د پاکستان له طرف نه شوې وه. کارګل د هندوستان په کشمیر کې یو ضلع ده. په مۍ 1999 کې د پاکستان فوج په دغه ضلع باندې حمله کړې وه او بیا تر جولای پورې یعنې 2 میاشتو پورې دغه جنګ جاري و. په دې جګړه کې د انډیا 520 یعنې 527 کسان مړه شو او د پاکستان تر 200 پورې. په دې وجه باندې چې د پاکستان فوج هندوستان ته دننه تللی و، هندوستان بیا جګړه صرف د اوچې جګړې ته پرې نه ښوده بلکې انډین ایرفورس جهازونه مو اوچت کړل، په پاکستان باندې بمبارۍ وکړې. پاکستان فوج په هندوستان کې دننه راګیر شو. نو په دې وجه باندې ویلی شي چې پاکستان ته ډېر نقصان ورسېده. د کارګل د جګړې نه پاکستان ته ډېر غټ تاوان شو. هغه دا و چې بیا په دې جدید دور کې هم لکه پاکستان ته په ټوله دنیا کې د اګریسر د حملاور په تور باندې وکتلی شو. هندوستان په ټوله دنیا کې د پاکستان خلاف خو برپور مهم وچلو چې موږ که د امن نارې وو
خو پاکستان امن ته نه پرېږدي، ځکه چې د دې نه صرف او صرف یو کال مخکې بلکې یو کال به هم نه کېده چې د هندوستان وزیر اعظم اټل بهاري واجپايي لاهور ته په دوره باندې راغلی و، په مینار پاکستان په پارک کې د پاکستان خلکو ته تقریر کړی او د پاکستان او د هندوستان د دواړو ملکونو په منځ کې امن معاهده شوې وه. د کارګل جګړې هغه امن معاهده په سین لغوه کړه. نه په دې وجه باندې د هندوستان دغه خبره غلطه هم نه وه چې مونږ خو د امن ټپې وو، هغوی ته د دوستۍ لاس وړاندې کوو، خو د هغې طرف نه مونږ ته همیش دپاره ټوپک او په چاړه باندې جواب راکړی شوی دی. امید دی چې د ویډیو نه به زده کړه کړي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.